په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. خوښ یم چې په یو نوي او په زړه پورې ویډیو کې در سره یو ځای یم. البته دغه ویډیو د هغو کسانو لپاره ده چې د شپې یو وار هم کوروالی نشي کولی او همیشه خسته وي. کوروالی خوند نه ورکوي او کوروالی کولی هم نشي، دومره کمزوری وي. دوستانو نسخه درته ښایم، د شپې یوه اوږه وخورئ بیا ټوله شپه کوس نه خوندونه اخلئ. دوستانو یو ملګري پوښتنه کړې وه چې زه د کوروالۍ په وخت کې ډېر ستړی کېږم، چې کله ښځې سره سیکس کوم ستړی شم او ساه مې هم لنډه لنډه کېږي، یا په شپه کې له یو ځل څخه زیات کوروالی نشم کولی. نو هغه کسان چې په شپه کې یو ځل کوروالی هم نشي کولی او ډېر زر ستړي کېږي، تاسو اوږه استعمال کړئ. د دې لپاره اوږه استعمال کړئ چې اوږه ډېره ګرمه ده، او هغه کسان چې زر ستړي کېږي هغه د ګرمو شیانو طاقت نه لري او زر ورسره بیا نه ستړی کېږي، نو همیشه اوږه استعمالوئ. د اوږې استعمال تاسو باید داسې وکړئ. دوستانو زه درته اوس نسخه ښایم. تاسو به 5 عدده اوږه راواخلئ او له هغه څخه وروسته به یې سپینه کړئ او بیا به یې میده میده کړئ او بیا به یې په یوه لوښي کې یا کاسه کې واچوئ. له هغه نه وروسته به تاسو ورسره 2 قاشقې شات یا عسل میکس کړئ. دومره یې میکس کړئ چې تر 10 یا 15 دقیقو پورې وخت ونیسي. کله مو چې ښه سره میکس کړل، نو هره شپه مخکې له کوروالۍ څخه تاسو باید دغه وخورئ. 10 ورځې دغه کار وکړئ، نو تاسو به بیا د کوروالۍ یا سیکس کولو په وخت کې نه ستړي کېږئ او ډېر په اسانۍ سره به تاسو هم سیکس کولی شئ، هم به تاسو خوندونه اخلئ او هم به مو میرمن در څخه خوندونه اخلي او له هغه نه وروسته به بیا مزې کوئ. نو دغه ویډیو د هغو خلکو لپاره وه چې زر ستړي کېږي، کوروالی نشي کولی. نو دوستانو که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ، او که مو لا هم زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل در سره سبسکرایب او ورسره په خوا کې د ګونګړي یا بیل نشان هم ضرور ووهئ، تر څو زموږ له نورو ویډیوګانو څخه خبر شئ. والسلام.